زه د جمعې ورځې لپاره معمولا دغه پلان لرم چې باید یو څو ویډیوګانې را ډاونلوډ کړم او هغه باید تر اخره پورې وګورم او یو څه ترې زده کړم. معمولا چې هغه 2 ساعته 2.5 ساعت شاوخوا اوسیږي. هغه جریان کې زه واک یا قدم وهمه په لارو کې یا مطلب ساحو کې شنو ساحو کې او کوشش کوم چې زده کړتې وکړم. نن مې یو ویډیو وکتله د مارک مانسن، دا یو کامیاب رایټر دی، په نوم د How to get ahead of 99% of people starting today. څنګه د 99% خلکو څخه په ژوند کې مخکې لاړ شو چې همدا نن پیل وکړو. په دغه ویډیو کې زما یو نظر ډیر زیات خوښ شو چې هغې ته contrarian idea ویل. To be more successful than everybody else, you need to do what everybody else does not do. You have to, 1, have a contrarian idea, 2, be correct about that idea, and 3, execute on it massively. Let's start with number. Contrarian idea مطلب دغه دی چې کوشش وکړئ که غواړئ چې په ژوند کې کامیاب شئ اکثریت مه تعقیبوئ، بلکې بیخي هغه 1% خلک په ټولنه کې چې اوسیږي هغوی تعقیب کړئ. خو ده همچنان وویلی چې تاسو باید داسې یو ایډیا ولرئ چې هغه په صحیح لاره واوسیږي، یعنی صحیح واوسیږي. که غلطه ایډیا هم تعقیب کړه شاید ټول ژوند هم تباه او برباد کړي. مثال کې سټیو جابز ورکړل، یعنی په هغې وخت کې چې سټیو جابز د آیفون د پلانینګ یا د آیپاډ د پلانینګ د جوړولو کم فکر درلودلو زیاتره خلکو ته بیخي لیونتوب ښکاره کېدلو، هیڅ د منلو وړ نه و ورته. خو هغه په صحیح لاره روان او خپل پلان پسې قوي ودرېده او نتیجې اوس پخپله ګورئ. دوم مثال یې هم ښه کېدلی شي اوپن AI یا چاټ جی پی ټي. یعنې که چاته دې ویلي وي یو عادي کس ته چې جسې یو څه به راجوړ شي چې تاسو به په یو څو ثانیو کې دننه داسې یو ایسې ولیکي چې پروفیسر به یې په 5-6 ساعتو کې ونشي کولی چې ولیکي، نو ډېرو شاید نه وی منلی، خو هغه د په حقیقت بدل شو. مطلب داسې یو نظر درلودل چې هغه ډېر مخالف اوسیږي د عامو نظریاتو پر اساس او هغې ته قوي کار کول. خو په دې باید ځان مطمئن شي چې ستا دا نظر په صحیح لاره اوسیږي، یعنې درست اوسیږي. دومه ویډیو چې ما د عبدال او د سټېون بارلېډ ترمنځ انټرویو وکتله، تقریبا 1 ساعت او 15 دقیقې وه. په دې کې یو څه نظریات ما ولیدل. نمبر 1، سټېون بارلېډ وایي چې quitting matters یا د یو څه پرېښود. And so I knew that going to school wasn't going to be the way that I got all those things that I wanted to get, financial freedom, all the nice stuff in life. So I gave up at about 14-15 years old. I remember the conversation with myself where I realised it was going to have to be something else. And at the time I was running these little experiments in school with businesses and they were working. دل ضرور دی که تاسو پوهیږئ چې په یو څه کې لګیا یاست یو نتیجه نه ورکوي، ضرور ده چې هغه باید پرېږدئ او ګیو اپ وکړئ. یا داسې یو اړیکه کې یاستئ چې هغه همیشه تاسو ته د بېعزتۍ سبب تمامیږي، تاسو په جذباتي ډول باندې خرابوي، اړیکې مو له منځه وړي یا تاسو ته ضربه رسوي، نو واضح خبره ده چې د هغې اړیکې څخه باید تاسو تیر شئ. همچنان د پکې دغه ویډیو کې ذکر کړی ده چې افرمیشنز آر موسټلی یوزلس. دغه افرمیشنز یا یو څوک چې سهار پاڅېږي او ځان ته وایي چې زه ډېر تکړه یم یا زه لایقه یم، یا خلک دغه فکر کوي چې سهار وختي پاڅېدل ډېر مهم دي، دا ټول هسې چټیات دي. که یو څوک وغواړي چې کامیاب شي، قوي پلان، منظم مخکې تګ، قوي اکشن، دا هر څه سټریټیجیک پلان پکار دی او د هغې مطابق قوي اکشن پکار دی چې وکولی شي چې کامیاب شي. دا په دې باندې نه کېږي چې ته سهار پاڅېږې او ځان ته وایې چې زه ډېر تکړه یم او ته به کامیاب شي، یا سهار وختي پاڅېږم نو ته به کامیاب شي. په غلطه لار روان اوسې، ټوله ورځ سهار وختي پاڅېږئ، هر وخت پاڅېږئ، هېڅ هم نه کېږي. په دغه انټرویو کې سټېون بارلېډ همچنان د ایجوکیشن، نالج او ورسز سکلز ترمنځ کمپیریسن کړی ده، مطلب کم ډېر مهم دی. هغه به د خپل انټرویو کې وایي چې د سکلز چې دي دا اپلایډ نالج اوسیږي، یعنې دغه مهارتونه داسې یو علم ده چې هغه مخکې له مخکې ټسټډ اوسیږي په عملي بڼه باندې. نو هغه ویلي دي چې سکلز ډېر زیات مهم دي د نالج څخه، مطلب یې د ډیګري نه دی چې له ډیګري څخه یو سکل زده کول ډېره ښه خبره ده او زه ورسره 100% په دې فکر کې موافق یم. ځکه نن سبا کې داسې کسان شته دي چې فقط ویډیو ایډیټینګ زده دی، د یو پروفیسر نه څو چنده لوړ اندازه معاش اخلي. داسې کسان شته دي چې هغوی چاټ جی پی ټي سپیشلیست یا ایکسپرټس دي، هغوی څو چنده د یو تکړه پروفیسر نه لوړ اندازه پیسې ګټي، راحته ژوند لري، ښه سکون لري. او څلورم همچنان د په دغه ABC آپشنز باندې انالیسس ورکړی دی یا تحلیل کړي دي. هغه وایي چې همیشه باید یوازې پلان A ولرو، ځکه کله چې کس ته پلان B ورکړل شي هغه خپله دغه پلان B په فکر کې نیسي او پلان A په اړه د خپله اراده ضعیفوي. ما یو کتاب لوستلو 7 Habits of Highly Effective People، په هغې کې یو کیسه راغلې وه چې یو د کمانډر اوسیږي، کومندان اوسیږي، د عسکرو دوی حمله کوي، نو کله چې دوی د سیند نه تېرېږي، دوی په خپلو کښتیو کې تېر شي، هغې نه وروسته خپلو عسکرانو ته امر ورکړي چې دا کښتۍ ټولې وسوځوئ. کله چې کښتۍ وسوځول شي نو کومندان نه پوښتنه وشي ولې دې وسوځولې. کومندان ورته ووایي خپل عسکرو ته
چې دوه لارې دي یا به جنګ ګټو یا به ټول مړه کیږو بیرته تګ نشته نو مطلب یې دا دی چې آپشن ای فقط آپشن ای درلودل ډېره ښه خبره ده ځکه زموږ ټول هغه فوکس او کانسنټریشن همغه ټول په آپشن ای باندې اوسیږي او د آپشن ای مطابق ډېر قوي کار کوو او زه بالکل له دغه فکر سره موافق یم او په اخر کې دغه پیغام در کوم چې تاسو هم چنان د جمعې ورځې لپاره داسې یو پلان ولرئ یوټیوب نه ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ ویډیوګانې په سکرین درته پرېږدم فالوورز زما ویډیوګانې چې وګورئ ډېر ښه یوټیوبر زه پیشنهاد کوم هغوی فالو کوي ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ یو څه واک وکړئ قدم ووهئ صحت ته مو هم ګټه لري او د هغې تر څنګ به مو ذهنا هم ډېر قوي کړي او شاید داسې یو نظر درکړي چې بیخي ټول ژوند هم چینج کړي ډېره زیاته مننه